أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة آل عمران سلورم پارا آیت نمبر 199. دین مخی د یهودیانو بعضی خراب عادتونه ذکر شویو مخکنی رکوع کې چې د الله احکامات به بدلول، هغې باندې به پیسې اخیستلې او مسلمانانو ته به تکلیف ورکو. اوس بعضې خلق داسې وو په اهل کتابو کې، یهودیانو عیسایانو کې، چې هغې ایمان راوړی، نو د هغې مؤمنانو اهل کتابو الله پاک په دې آیت مبارک کې صفت بیان کړی دی چې بعضې اهل کتاب هغه ښه خلق دي. څنګه چې مخکې یو واقعه ذکر شوې وه چې یهودیانو کې بعضې خلق داسې دي په اهل کتابو کې که هغې سره د مال یو لوی ډیری کېښودی شي امانت په طور باندې او بیا یې ترېنه واپس وغواړي، نو په خندا سره په خوشحالۍ سره یې واپس ورکوي. او بعضې پکې داسې دي که یو دینار یو روپۍ ورسره کېدی امانت او بیا یې ترې غواړي نو هغه یې واپس نه درکوي. نو هغه ځای کې هم د بعضې اهل کتابو تعریف کړی او د بعضې اهل کتابو مذمت بیان کړی. نو دلته هم د بعضې اهل کتابو الله پاک صفت بیانوي، مدح کوي، تعریف کوي چې اهل کتابو کې داسې خلق هم شته دی چې د هغې په الله پاک باندې هم ایمان دی او په قرآن مجید باندې هم ایمان دی او په خپل آسماني کتاب باندې هم د هغې ایمان دی. یو خو د هغې د ایمان تعریف وکړو چې دا کامل ایمان والا خلق دي او داسې مؤمنانو ته به الله پاک دوچن اجر او ثواب ورکوي چې په خپل آسماني کتاب باندې ایمان او بیا چې کله قرآن مجید الله پاک راولېږي په هغې هم ایمان راوړو، په خپل پیغمبر باندې هم ایمان او چې کله نبی علیه السلام د دین دعوت شروع کو نو په نبی علیه السلام ایمان راوړو. داسې خلقو سره د دوچن اجر او ثواب الله پاک وعده کړې ده. بل صفت د دې اهل کتاب و مؤمنانو د عاجزۍ بیان کړی دی چې دې کې عاجزي ده، د الله نه یریږي، د الله یره پکې شته، څه ته چې خشوع ویلی شي، د الله نه یریدل، عاجزي اختیارول. او دریم صفت دا بیان کړی دی چې دې د الله پاک په آیاتونو بدلولو باندې لږ قیمت د خلقو نه ناخلي، څنګه چې د اهل کتابو د یهودیانو او عیسایانو طریقه وه چې هغې به د الله حکمونه بدلول، خلقو ته به اساني پیدا کوله او د هغې نه به یې په رشوت کې پیسې اخیستې، تحفې تحایف به اخیستل. نو دا مؤمنان اهل کتاب د دغې خبرو نه ځان بچ ساتي، نه د الله حکمونه بدلی، نه د الله آیاتونه بدلی او نه په هغې باندې لږ قیمت اخلي. چې دا ټول صفات ذکر کړل نو بیا د دې د اجر او ثواب خبره ذکر کړې ده چې د دې اجر او ثواب د ایمان په بدله کې او د دې نورو صفاتو په بدله کې
د خپل رب سره ثابت دی. الله پاک به دې ته اجر او ثواب ورکوي او دوچن اجر او ثواب به ورته ورکوي. او کوم خلکو چې ایمان را نوړو یا ایمان ظاهري او سرسري راوړی څنګه چې منافقانو، نو به دې سره به الله پاک زر تر زره حساب کتاب کوي او دی خپل انجام ته رسوي. وان من اهل الكتاب، وانه بشکا من اهل الكتاب، بعضی په اهل کتابو کې په یهودیانو عیسایانو کې بعض خلق داسې شته دی، لمن یؤمن بالله، خامخا هغه څوک دی چې ایمان راوړي په الله پاک باندې، وما او په هغه کتاب باندې انزل الیکم چې نازل شوی دی تاسو ته ای مؤمنانو، چې هغه د قرآن مجید دی. په قرآن مجید هم د دې اهل کتابو ایمان دی. وما انزل الیهم، او په هغه کتاب چې نازل شوی دی دوی ته د الله پاک د طرف نه، که یهودیانو ته تورات کتاب راغلی دی په هغې ایمان دی، او که عیسیانو ته انجیل کتاب راغلی نو په هغې ایمان دی، او د دې دوانو آسماني کتابونو سره سره په قرآن مجید باندې هم ایمان دی. خاشعین لله، دی یریدونکي دي د الله پاک نه، په هر حال کې بیا هم یره ساتي، دوچن اجر او ثواب هم ورته الله ورکوي، او د الله یره او د عاجزۍ دا صفت دا هم په دې کې موجود دی چې دا الله پاک ته خوښ صفت دی. لا یشترون، دی نه اخلي بآیات الله، د الله پاک د آیاتونو او د حکمونو په مقابله کې د هغې په بدلولو باندې، ثمنا قیمت، قلیلا لږو، که ډېر قیمت هم پرې واخلي خو د هغې په مقابله کې هغه ډېر لږ دی. نو دا اهل کتاب ایمان والا دي، نه دی د دې خبرو نه ځان بچ ساتي، نه د الله حکمونه بدلوي، نه په هغې باندې تحفې تحایف او رشوت اخلي. اولئک، دغه کسان، لهم اجرهم، د دوی دپاره اجر او ثواب د دوی شته دی، عند ربهم، د دوی د رب سره. د رب وعده ده د دې سره چې دې ته به دوچن اجر او ثواب ورکوي، نو هغه اجر او ثواب به دې ته په خپل وخت باندې میلاویږي. ان الله، بشکه الله پاک، سریع الحساب، ډېر زر حساب اخیستونکی دی، یعنی قیامت را نږدې دی او قیامت کې به حساب کتاب کیږي. یا دا معنا چې دا حساب کتاب به ډېر زر په لږ وخت کې د ټولو خلقو نه واخیستلی شي. وان من اهل الكتاب، او بشک بعضی په اهل کتابو کې، لمن یؤمن بالله، خامخا هغه څوک دی چې ایمان راوړي په الله پاک باندې، وما انزل الیکم، او په هغه کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته ای مؤمنانو، وما انزل، او په هغه کتاب چې نازل شوی دی الیهم دوی ته، خاشعین لله، دی یریدونکي دي د الله پاک نه، لا یشترون، دوی ناخلی بآیات الله، د الله پاک په آیاتونو باندې، ثمنا قیمت، قلیلا لږو. اولئک، دغه کسان، لهم اجرهم، دوی دپاره اجر او ثواب د دوی دی، عند ربهم، د خپل رب سره. ان الله، بشک الله پاک، سریع الحساب، ډېر زر حساب اخیستونکی دی. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.